بسم الله الرحمن الرحیم. د ذهین افیشل یوټیوب چینل ګرانو خوږو لیدونکو په دې هیله چې تاسو به ټول جوړ خوشحاله استئ. خوږو ملګرو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپل پیپال دپاره ماسټر کارډ جوړ کړو او هم پیپال اکاونټ سره وصل کړو. لکه اوس زموږ اکاونټ کې پیسې هم وي، خو د پیپال د پالیسۍ له مخې چې چېرته تاسو پیپال سره کوم ماسټر کارډ یا اضافه نه کوئ، ویزا کارډ هر یو چې وي یا ډیبټ کارډ که نه، نو بیا تاسو هغې نه وډرا نه شئ کولی، یعنې نه څه پرې اخیستی شئ او نه هېڅ هم نه پرې کېږي. نو دې دپاره ما ډېر زیات سرچ وکړو او اخر مې هم یو حل لار راویستله او دې دپاره ما یو ښایسته طریقه راوړې چې هغې کې به موږ ماسټر کارډ هم جوړو، ښه رسمي، او هم هغه به خپل اکاونټ سره وصل کوو. افغانستان ماسټر کارډونه چې د بانک ماسټر کارډونه هغه ویلډ نه دي او په نړۍ کې یعنې په نوره نړۍ کې نړیواله سطحه باندې هېڅ اعتبار نه لري. نو دې دپاره خوږو ملګرو، تاسو به پلی سټور ته راشئ. لومړی یو اپلیکیشن دی، موږ هغې کې ماسټر کارډ جوړو او تاسو به پلی سټور خلاص کړئ او دې کې به تاسو سرچ وکړئ پیپال لیکل کېږي، خو PYPL صحیح ده، داسې به تاسو ولیکئ، داسې به تاسو پیپال ولیکئ. ښه، دا اپلیکیشن دی 100 MB دی، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی دی، صحیح ده. خوږو ملګرو، په دې اپلیکیشن کې به ما خو اکاونټ جوړ کړی دی، په دې خاطر چې ما لومړی چیک کوو چې آیا کار کوي که نه کوي، نو په دې خاطر مې ویډیو ونه کړله. نو زه اوس تاسو ته همداسې تشریح کوم او ډېر ښایسته کار کوي، ځکه ما چیک کو او کار کوي. دا اپلیکیشن چې کله تاسو ډاونلوډ کړو، لومړی تاسو نه هیواد نوم غواړي، هغه چې کله هغه سلیکټ کوئ، هیواد افغانستان پکې شته دی. کله چې سلیکټ کړو بیا به شمیره ورکوئ، یعنې خپله موبایل شمیره ورکوئ چې کومه تاسو سره موبایل کې خلاصه وي او هر وخت درسره وي، هغه به ورکوئ. کله چې هغه ورکړئ، هغې ته یو کوډ راځي. هغه کوډ چې کله راغی، بیا هغه به تاسو هغې ته ورکوئ، OTP کوډ دی. او بل چې دی، کله چې هغه ورکو نو تاسو نه سکین غواړي، بیا درته یو دوه انتخاب راځي، وایي چې یا پاسپورت یا نیشنل آی ډي کارډ. نو نیشنل آی ډي کارډ کې چې دی الکترونیکي تذکره مني او یا پاسپورت هم مني، نو کاغذي تذکره نه مني. تاسو به الکترونیکي تذکره اول لاندې کېدی، مخامخ به تاسو کېدی. بیا چې کله مخامخ کېدی ونیسئ، هغوی خپله سکین کوي. کله چې سکین کړله، بیا داسې په دې سکرین باندې تا ته یو اشاره درکوي چې مقصد د تذکره بل مخ کا، شا مخ یې واړوه. بیا به تاسو تذکره واړوئ او بل مخ پې سکین کوئ. کله چې سکین کوئ، اتومات ډول د تاسو معلومات چې دي هغوی د سکین د لارې راخلي او تاسو تیار به تاسو معلومات رسیدلی وي، یعنې کومه شیان چې ضرورت وي، نوم او تخلص او برث ډیټ، همداسې هر څه چې وي هغه به تیار رسیدلی وي. بیا تاسو ته غواړي چې آیا دا معلومات تاسو صحیح دي، تایید کوئ که نه. به تاسو ووهئ چې تایید کوئ، هو یس به ووهئ او تاسو صفحه به دلته راشي. کله چې دلته راغلن، تاسو ته تیار یو ماسټر کارډ جوړ شو. ماسټر کارډ جوړ شو، تاسو ماسټر کارډ دلته خو پټ دی، زه به دا په دې خاطر چې نور څه کې استعمال نه کړي، دا نمبر او دا شیان چې دا تاسو چاته مه وښایئ. دلته به دغه شین ټکی ګورئ، دا به تاسو ووهئ او دلته به تاسو لاندې ویو کارډ ووهئ. دلته تاسو د کارت شمیره او هر څه راوړي. صحیح، ستاسو یو اکاونټ دلته جوړ شو، تاسو اکاونټ جوړ شو او دا چې د ډېر صحیح اکاونټ دی، تاسو کرپټو هم دې ته رالیږلی شئ، بیا دې نه موبایل ته هم لیږلی شئ، ځکه دلته سینډ آپشن لري. دوی سینډ آپشن چې کلیک کړئ، دلته ګورئ موبایل ته هم تاسو پیسې ته لیږلی شئ. او هم کرپټو کرنسي چې کومه ده، باینانس وي، چې هر شی وي، تاسو ټرسټ وایلټ کې وي، که هر یو ځای کې وي، هغې پیسې تاسو دې ته رالیږلی شئ. صحیح ده. ښه، دا اکاونټ چې جوړ شو، دا ډېر اسانه، ډېر ښایسته کار دی. دا تاسو جوړ کړئ او الکترونیکي تذکره باندې ویریفای کېږي، دا خبره باید یاد وي. کله چې دا جوړ کړو، نو د دې نه بعد
تاسو به لاړ شئ پیپال ته. خپل پیپال ته به لاړ شئ او خپل پیپال به خلاص کړئ. خو یو خبره ده، کله چې تاسو پیپال خلاصوئ، پیپال خپل لینک د لارې مه خلاصوئ. یعنې لکه تاسو کروم براوزر ته لاړ شئ، هلته ولیکئ پیپال ډاټ کم، هغه ځای نه لاګین شئ. هغه ځای نه مه لاګین کېږئ، ځکه هغه ځای نه چې ما وکتو زما په موبایل کې خو کار نه کوي، یعنې هغه کوم د کار چې دی هغه ځای هلته نه اضافه کېدو. نو تاسو به کوم ځای کې چې تاسو مقصد پیسې لګوئ یا څه اخلی، هغه ځای کې چې تاسو ته یو اپشن راځي. دلته ما سره یو اپلیکیشن دی، په هغې کې هغه اپشن راځي ایرین په نوم باندې دی. کله چې زه موبایل ته پیسې تلیږم، په دغه باندې چې زه کله کلیک وکړم، دلته چې کله زه موبایل ته پیسې لیږم نو مخکې به همداسې لیږل کېدي، خو اوس بیخي نه لیږل کېږي. نو وایي چې کارت اضافه کړه. زه اوس کارت اضافه کوم ورته. که تاسو غواړئ پیسې واستوئ، دا هم ډېر ښه اپلیکیشن دی. دې خپل ریفل به تاسو درکړم، هغه تاسو استفاده کوئ. ما ته به هم پیداوي شي، تاسو ته هم. نو دې د لارې کولی شئ تاسو پیسې د پیپال نه موبایل ته واستوئ. یو خبره ده، اول ځل درله ډېر ارزانه درکوي، بیا درته کم درکوي. یعنې ګوره دلته په $1 باندې درته 15 افغانۍ درکوي. خو کله چې تاسو بیا یو ریفرل ولرئ، بیا $2 ته فری درکوي. یعنې مقصد ته د $2 شی اخلي، دا دی یو سل څلوېښت افغانۍ $2.20 راځي. بیا تا ته یو پرومو کوډ درکوي، ګورې اپلی پرومو کوډ. ما سره یو دانه شته دی، یو ریفرل راغلی و او هغه چې اپلی کړم ما ته 68 سنټه باندې 140 افغانۍ راکوي. ښه، نو دا ما چې کله وکړل، بیا به تاسو پروسیډ چې کله پیسې لیږئ په دغه اپلیکیشن باندې، ایرین په نوم باندې اپلیکیشن دی. پلی سټور کې وګورئ، پلی سټور کې نه، ګوګل کې حتما شته دی. ښه، دا اوس ما وړي پیپال ته، او پیپال اکاونټ نه مقصد چې غواړو پیپال اکاونټ نه پیسې ولېږو ورته، زه پیپال باید لاګین شي تاسو. زما پیپال زیاتره وخت لاګین وي تیار. ګورئ لاګین دی، که چېرته تاسو لاګین نه وئ نو تاسو لاګین شئ ورته. ښه، دا دی لاګین نه دی، زه ورته لاګین کېږم. دا ګورئ تاسو دلته ما ته بل اپشن مخکې نه راځي چې پیسې واستوم، ځکه ما ته وایي تاسو یو کارت نمبر اضافه کړئ. زه به دې کې زه خپل کارت نمبر واچوم، هماغه نمبر زه پکې اچوم. زه به دا ځای خړ کړم تر څو دا نمبر داسې دی چې یو اکاونټ دی، شخصي معلوماتي، باید تاسو هم دا نمبر چېرته ونه ښایئ. خو کوم ملګرو ما نمبر اضافه کړو، دلته تاسو ته هغوی خپل CVC کوډ هم درکوي. CVC کوډ د ایکسپایریشن ډیټ دی، هغه هم درکوي، او تاسو به دا هر څه پکې ورکوئ. صحیح ده، ورمو کړه. دلته به دا تاسو فکر وي باید تذکیره کې چې کوم نوم وي هغه باید تاسو دلته آن کارډ نیم چې دا باید تاسو چینج کړئ، یعنې تذکیره کې کوم نوم باید هماغه دلته ورکوئ. صحیح ده، زه به هماغه ورکړم څو مشکل جوړ نه شي. ښه، دلته بیا تاسو سیف ووهئ. سیف مو چې کله ووهلو، تاسو به دې ته منتظر شئ او تاسو ته یوه بله صفحه خلاصوئ. ښه، اوس وایي یور بانک هیز ریکویسټډ اډیشنل ویریفیکیشن، وایي چې ستاسو د کارت چې دی دا ویریفیکیشن ته اړتیا لري، بانک ویریفیکیشن ته، چې باید تاسو دا کارت تاسو دی که نه دی. تاسو به دلته څه وکړئ، دلته بانک لینک ووهئ. صحیح ده، بانک لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ او تاسو ته به بله صفحه خلاصه شي. په دې کې لیکلي وي چې تاسو څه وکړئ. ښه، نور معلومات لیکلي وي، داسې ماسټر کارت دی دومره او باید په 168 سیکنډو کې تاسو باید دلته هغه کوډ داخل کړئ. ښه، اوس زموږ کوډ د کوم ځای نه اخلو؟ کوډ به تاسو راشئ او هماغه اپلیکیشن ته راشئ. صحیح ده، دغه اپلیکیشن ته راغلی، دلته به تاسو دا به تاسو سیکیورټي به هغه به آن کړئ کوډ، او بیا به تاسو دغه 3 لیکي ووهئ. دلته به تاسو OTP ووهئ. کله چې OTP ووهله دلته به کوډ راغلی. ګورئ دا کوډ راغلی، دلته دا کوډ چې دی 98500 دا به تاسو هلته داخل کړئ. 98500 بیا 5
8 دي اخر ته ښه دا 8 صحیح شو. دا چې کله داخل کړه دلته به سبمیټ ووهئ. کله چې سبمیټ ووهلو نو ستاسو کارت به په بریالیتوب سره له پیپال سره وصل شي. ګورئ دلته موږ ته یو میسیج هم راکړو هغه اپلیکیشن چې تاسو هغه ته یو کارت اضافه شو. نو خوږو ملګرو دا د ماسټر کارت اضافه شو زموږ اکاونټ ته. بیا تاسو کولی شئ کنټینیو د لارې په ډېر اسانۍ سره. تاسو ته به نور راتلونکي هېڅ مشکل نه وي او تاسو کولی شئ پیپال نه ښه ډول استفاده وکړئ. ګورئ ما ته دغه صفحه مخته لاړه ځکه چې ما کارت ورته اضافه کړو، ماسټر کارت مې اضافه کړو او ډېر ښایسته ویلټ ماسټر کارت دی، هېڅ مشکل نه لري. او بل تاسو کولی شئ چې په همدې اکاونټ ته خپلې پیسې هم واستوئ، واچوئ پکې، ځکه ډېر چې پیپال کوم ماسټر کارت ومنه نو هغه بیا به ډېر قوي ماسټر کارت وي، څه سکیم به نه وي او نه به هغه اکاونټ او نه به هغه کوم اپلیکیشن چې دی هغه به غلط نه وي. صحیح ده. زه خوږو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. که چېرته تاسو ویډیو تاسو ته کار وکړو او څه مو ترې زده کړل نو بیا راشئ د هغه نه بعد زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. خوشحاله، کامیابه، سوکاله اوسئ. د الله په امان.